دا تپوس کوي چې دا بعض خلک وایي چې رفع الیدین نه بغیر مونځ کېږي او که نه چې ته ورته کېږي چې بیا وایي صحیح ده مونږ یې نه کوو مونځ خو کېږي بس صحیح ده سبا له بیا تپوس وکړي چې سبحانک اللهم نه بغیر مونځ کېږي که نه کېږي سبحانک اللهم نه بغیر هم کېږي پرېږده دا ذکر چې مونږ کم کوو غالبا او کم چې مستحب اذکار دي د دې نه بغیر هم کېږي پرېږده بل بیا تپوس شروع کړي د واجباتو مبارکې مولوي صاحب چې رکوع کوو نه کوو نو څه دی خیال کېږي کوئ پس ورو شروع کوه آخر کوه که دا مونځ نه کوو نو دغه پکې شتي نه نږدې هم نږدې سپین بازي ګرځه زه یې کومه داسې طریقه شوه د رسول الله صلی طریقې مبارکې به ته دا تپوسونه کوي چې کېږي دې نه بغیر او که نه کېږي یو کار د رسول صلی ثابت دی چې هغه کړی دی ته به دا تپوس کوي چې کېږي او که نه کېږي داسې د سنتو سره د بعضو خلکو دشمني او د سنتو ته د رسول صلی د سنتو ته دومره سپخ کوي دا سوال که چې په هغه وخت کې شوی په کوم وخت کې چې دین د مشرانو او د صحابه کرام چې هغوی له څه جواب درکوم په عبدالله بن عمر رضی الله عنه پسې یو کس راغی هغوی دې سوالونه نه کوو بس چې دا سنتو له دشمنان یې کوي هغه دا سوال وکړو وایي دا ویتر واجب دي که سنت دي هغه ورته وایي رسول صلی کړي دي موږ یې کوو هغه ورته بیا وایي واجب دي که سنت دي وایي رسول صلی کړي دي موږ یې کوو په دریم پیر ورته بیا وایي دا واجب دي که سنت دي پاسوي دي ځنه وځوي وباسوي دا کسان ته وبس لري کړي زه ورته یم رسول صلی کړي دي موږ یې کوو دی چې سنت دي که واجب دي چې رسول صلی کړي دي خو کړي دي که نه بس ته یې کوه اوس که هغوی ژوندي او هغوی ته دې ویلې رفع الیدین نه بغیر خو مونځ کېږي که نه تا له څه جواب درکوم ځکه عبدالله بن عمر رضی الله عنهما چې کله به په جومات کې ناست او چا به رفع الیدین نه کول داسې کاڼه به راواستو ویې به ویشته وي رفع الیدین کوو په منځ کې ولې هغه ته دا پته نه و چې دې نه بغیر کېږي که نه کېږي دا د هغه خلکو خبرې چې د سنتو دشمني په زړه کې پرته ده د مذهب نه مجبوره دي د خپل مولوي صاحب نه مجبوري د خپل ملک او د علاقې او د قوم نه مجبوري نور هېڅ هم نشته چې د رسول صلی الله ثابت دي زموږ په ځان قربان دي دغه شان عبدالله بن عمر پسې یو کس راغی رضی الله عنهما وایي دا حجر اسود ښکلول څنګه دي او عبدالله بن عمر په صحابه کرامو کې هغه صحابي دی چې د رسول صلی په طریقه سم مضبوط و د هغه ورته رسول صلی ښکل کړی ابه داسې هغو جوابونه به دا وي رسول صلی ښکل کړی هغه ورته ارأیت ان زوحمت اسی وی که ګڼه ډېره شي نو بیا هغه ورته رسول صلی ښکل کړی موږ ښکل وی که داسې وشي ارأیت او که داسې وشي بالفرض او که بالفرض لکه نن سبا چې کوي لکه که بالفرض سړی پورې دی ونه کړي نو مونځ یې وشو که ونه شو دغه بالفرض والا دغه مو هغه ورته وی زما خبرې ته غوږ کېده اجعل ارأیتک فی الیمن دا ارأیتک دې په یمن کې پرېږده یمن نه راغلی د ارایت او په یمن کې کې رسول صلی الله علیه وسلم ښکل کړی دی موږ یې ښکلو زه دې نه ارایت که داسې وشي او که داسې وشي دا قصې په خپل یمن کې کوه دلته جواب دا دی نه چې کوم سړی دا وایي که نه چې دې نه بغیر کېږي او که نه کېږي دا به د خپل مولوي صاحب نه تپوس کوه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوم وخت نه چې مونځ شروع کړی دی او د مرګه پورې بار ربیع الاول دغه وخت پورې چې رسول وفات شوی دی 11 کال 12 ربیع الاول او د پیر ورځ وه د دغه وخت پورې چې رسول څومره منځونه کړي دي یو رکعت مور داسې بچی نه دی راوړی چې ثابت کړي چې بغیر رفع الیدین نه کړي نو ته پکې څنګه تپوسونه کوي چې دې نه بغیر مونځ کېږي او که نه کېږي زما چیلنج ده او تحدي ده چې څوک دې یو رکعت ثابت کړي یو رکعت ډېر نه چې مونځ او مونځونه نه یو رکعت په صحیح سند سره ثابت کړي چې رسول وسلم پای کې رفع الیدین نه کړي نو چې دومره رسول صلی کړي دي د مانځه د مشروعیت نه واله او د مرګه پورې ته پکې نن دا تپوسونه کوي چې دې نه بغیر خو مونځ کېږي او که نه او که کېږي نو بس بیا موږ یې نه کوو الله دې دې سیاراتونه موږ ساتي والله اعلم